زما خپل نوم فضل رحیم دی او ادبي نوم مې دیدار یوسفزی دی او پیشې په لحاظ ډاکټر یم نو ډاکټر دیدار یوسفزی لیکم. زه بنیادي طور د کالا کلي تحصیل کابل ضلع اسوات کالا کلي یم او زما پلار د خدای وبخښي هغه بنیادي طور یو مزدور نو بیا هغه لاړ هغه ته کراچۍ ته هلته لاړو ډېر وخت مو هلته وشو څه تعلیم بیا دلته څه هلته او د هغې نه پس بیا په کال 1900 او 1987 کې ما 12 وکړو کراچۍ نه او بیا رالم میډیکل کالج ته خیبر میډیکل کالج نه مې MBBS وکړو. بیا دلته 10 کاله نوکري مې وکړه د حکومت مختلف هسپتالونو کې او د هغې نه پس بیا په کال 2012 کې لاړم کاناډا ته نو اوس هلته ژوند کوم او دغه مختصر تعارف دا د خلکو مینه ده زموږ د پښتنو مینه ده چونکې زه بنیادي طور یو پښتون لیکوال یم کوشش کوم چې خپل ټولنې ته خپل خلکو ته څه نه څه په څه نه څه شکل کې که د طب په شکل کې که هغه د شاعرۍ په شکل کې که هغه هسې د لیک په شکل کې چې څه نه څه مثبت پیغام ورکړم نو د خلکو مینه ده نو زما هغه نوم چې دی په هغې باندې خپور شوی دی او خلک مینه راکوي په دې وجه مې ډېر خلک چې دی د دیدار په نوم پېژني یا فضل رحیم څوک دومره نه پېژني. مونږ به لکه څومره چې زموږ دا خلک دي زه کوشش دا کومه چې هر فیلډ سره دي که هغه زموږ لکه لیکوالان دي ډاکټران دي انجینران دي استادان دي ایون صحافیان دي تاسو نو که مونږ دا یو کوشش نه کوو دا یو هڅه نه کوو نو دا معاشره خو به ښه د زوال ښکار شي نو که خلک ته پوهه اخلي که نه اخلي خو دا زموږ یو مسلسل کوشش دی مونږ به دا خپله ډیوټي ده دا به کوو او زما دا خیال ده چې دا یو صدقه جاریه هم ده نو که په زرو کې ته یو تن هم مثبت پیغام واخلي او هغه مخکې خپور ما په خیال دا به یو ډېر ښه عمل او دې ته نه دی کتل پکار چې آیا څوک ته دغه اخلي که نه اخلي بس زمونږ یو کوشش دی او دا به مونږ کوو او انشاءالله تعالی دا به یو ښه طرف ته ځي. زه خو ډېر زیات پر امید یم او لکه د مخکې نه که تاسو وګورئ نو 10 کاله غالبا د سوشل میډیا به کېږي چې زموږ طرف ته ډېر عامه شوې ته زیات دور هم نه دی چا به پښتو لیکلی نه شوه ډېرو خلکو پښتو لوسته نه بلکې پښتو نه خبر هم نه و او کتابونه چونکې نه او بله غټه خبره ده چې چونکې زموږ ژبه چې ده لکه سرکاري ژبه نه ده او چې سرکاري ژبه نه نو د هغې بیا پرمختګ هم ډېر ګران دی نو زه خو ډېر زیات پر امید یم او ډېرو خلکو ډېر ښه لیکل کړي دي ډېر ښه زموږ لیکوالان دي او انشاءالله لکه اوس که تاسو وګورئ نو په ګوګل کې هم زما خیال په اولو 100 ژبو کې زموږ پښتو ژبه شته ژباړنه ګوګل کوي دغه ده بل دا چې لکه وایس کمانډ چې کوم دی د پښتو هغه هم ګوګل او یوټیوب ته را روان دی نو دا ټول د سوشل میډیا په وجه باندې کېږي که دا سوشل میډیا نه وی او ما ته ذاتي طور لکه ډېر ملګري داسې دي چې زه خوشحاله هم شم او ما ته دا خبره کوي چې یاره موږ ستا د وجې نه پښتو لیکو یا دغه شانتې نور به هم بل خلک چې د هغو د وجې نه به خلک پښتو لیکي زما خیال دا یو ډېر ښه پلیټفارم موږ ته مهیا شوی دی پکار چې لکه موږ دا مثبت طریقه باندې دغه کو دا مخ په وړاندې بوځو ځکه چې پښتنو له هسې هم لکه موږ د مین سټریم میډیا چې ده په هغې کې خو هسې هم زموږ د خلکو هېڅ دغه نشته حصه نشته دوی ولې نه ورکوي نو دا خو زه یم چې شکر خلکو له پکار دی او د دې میډیا ډېر زیات پازیټیو دغه پکار دی استعمال چې زموږ خلکو ته فایده ورسوي او زه ډېر زیات پر امید یم انشاءالله. ګوره جی لکه ګیپ که مونږ په ترقۍ په لحاظ واخلو نو ډېر زیات دی که مونږ د معاشرتي ژوند په لحاظ واخلو ډېر زیات دی خو دا مونږ نشو ویلی چې یاره مونږ پسمانده یو په هره حواله په ډېرو حوالو باندې مونږ ډېر زیات ښه یو هغې کې به زه دا ووایم زموږ خپل اقدار دي زموږ خپل روایت دي زموږ خپله پښتو ده زموږ معاشرتي ژوند دی د دې یو جدا دغه دی دا انداز دی زموږ نو په هغې لحاظ خو مونږ ډېر زیات ښه یو خو ډېرې خبرې داسې دي چې لکه د وخت سره سره هغه بدلون غواړي او ټکنالوژي دور دی نو زما خیال له ما یو پوسټ هم مخکې لیکلی چې مونږ یو 20مې صدۍ ته ټوپ والی خلک ځي او مونږ ټوپ والی نو دا ګیپ چې کوم منځ کې راغلی دی نو زمونږ خلک د دې په فیل کولو پوه نه دي او نو پکار دی چې لکه مونږ سره لږ ډېر کوم چې پوهه یا بهر ژوند کړی دی دلته تعلیم کړی دی نو چې نور خلک مونږ پوهه کوو ځان سره یې راواخلو اوس په ډېرو حوالو زمونږ ژوند ښه دی هغه په داسې لکه زموږ خپل اقدار دي لکه پښتو ده مطلب معاشرتي ژوند کې داسې څیزونه دي چې هلته نشته مونږ کم هم محسوسوو که نه نور تاسو دې ژوند نه ډېر ښه خبر یې په ډېرو حوالو باندې رشتو په حوالو باندې
او زمونږ رسم و رواج په دغه حواله باندې. خو چونکې د ټکنالوژي په حواله چې زه خبره کوم نو هلته بیا موږ ډېر زیات شاته یو، بلکې انتهایی شاته یو. هغه چې په میډیکل فیلډ کې په نورو فیلډ کې چې څومره مخکې تللی زما په خیال چې اوس 200 نه هم زیات دغه دی. بل دا چې هغو ژوند لا یوه نوې بڼه ورکړې ده، د هغې نه موږ لا محرومه یو. ډېرې خبرې داسې چې د هغو نه موږ زده کول پکار دی چې موږ ترې وکړو. واکو زه پرې خبرې کوم ډېرې زیاتې به شي، خو لکه دا سوال چې دی دا داسې یو پلس ماینس یا داسې کوېسچن نه دی چې لکه یا دا ښه دی یا دا ښه دی. په دې کې ډېرې خبرې داسې چې موږ به د هغې معاشرې نه پلس پوینټس راخلو ځان ته، ماینس به پرېږدو. لکه زه ډېر خلک ما ته دا هم وایي چې یاره ته د مغربي ژوند چې دی یو قسم لا نمایندګي کوي هغو ته ښه وی، نو زه چېرته هم دا نه یم. په هغو کې ډېرې زیاتې خامۍ دي، خو د هغې نه به موږ پازیټیو دغه راخلو، دلته به یې موږ اپلای کوو، نو زموږ معاشره به مخ په وړاندې ځي. او که دا موږ نه کوو نو موږ به ځکه چې موږ په ګلوبل ویلیج د دنیا موږ د نړۍ سره ژوند کوو، نو موږ به د هغو ډېرې خبرې چې دي هغه په ځان کې، ځکه چې موږ سره ټکنالوژي دونه نشته، نو موږ به هغه خپلو چې د هغو د څه نه څه په شکل کې هغو طرف ته روان شو. یو چې که موږ د پښتو ادب په حواله ووایو، به کوم چې نشت نیمګړی زما په خیال چې نثر کې ډېر زیات موږ له کار په کار دی، او شاعري خو ډېره زیاته ده، خو لکه معیاري شاعري پکې ډېره زیاته کمه ده. نو بل په شاعرۍ کې لکه دا زمونږ په پښتنو کې بل هم مسله ده دیو چې یو خو دیو وایي چې یاره موږ ډېر زر شهرت وموندی، شارټ کټ طرف ته ځي، او په خپلو نظریاتو کې دیو یو قسم لا دغه دی، دا ایکسټریمیست دی. هره خبره چې شي نو ایکسټریمیزم طرف ته ځي، دا بس جنیټک خبره به یا بسئ. نو شاعرۍ طرف ته خلک په دې ډېر مایله دي چې هغه سټډي نه غواړي، بس خو ماښام کېناست څه دې ولیکل، سهار دې په فیسبوک ورکړه، خلک کوشش دی چې راځه بس چا وویل او زه مشهور شوې. چونکې دغسې نثر چې دی هغه ډېر زیاته مطالعه غواړي. نثر له به ته څه عنوان ټاکې، څه موضوع به ګورې، څه خبرې تسلسل به ګورې. لکه اوس هر نثر کې که فرض کې افسانه ده، که ناول دی، که لنډې قصې دي، هر څه چې دي هغې خپل یو جدا ټکنیکس دي، یو جدا انداز دی، هغه زده کول غواړي، په هغې کار کول غواړي. بیا د هغې نه علاوه لکه د هغې اپروچ طرف ته که ته ځې، یا چې هغې لکه ته خاکه جوړی یا هر څه، نو هغه لږ یو قسم لا ګران کار دی. نو عام خلک دا ستړي نه خوښوي. په دې وجه او زما په خیال چې په نثر کې ډېر زیات کار پکار دی. بل په هایکو کې هم لږ کار شوی، چونکې هایکو نوی صنف دی. زما کتاب په هایکو کې پښتو دریم کتاب و که نه. دلته به زه دا ووایم چې لکه هایکو خلکو یو قسم له مزاحیه انداز کې اغوستې ده، نو داسې نه ده، سنجیده مضامین پکې لیکلی کېږي، ما پکې لیکلي دي. نو په هایکو کې هم پکار ده چې کار وشي. ډېر خلکو په شروع کې دا وایي چې یاره د ټپې په ځای دا راځي او ټپه شته نه هایکو ته. نه، صنف چې څومره هم راځي پښتو لمن فراخه کېږي. زه د دې بالکل خلاف یم. که آزاد نظم دی، که نثري نظم دی، که نور نظمونه دي، که ماران نظم دی، یا هایکو شو یا بل شي بل، نو پکار ده چې لکه څومره راځي لمنه وسیع کېږي. ښه که دې ته ښه لیکوال میلاو شو نو پښتو دغه لمن کې به پاتې شي. که لیکوال میلاو نه شو پخپله به ځي. ډېر صنفونه داسې و چې لاړو زموږ د منځ خپل صنفونه و که نه. نو لکه زما په خیال په نثر کې ډېر کار پکار دی. او زما نه که تپوس وکړو زما خو ټول خوښ دي. د هغې وجه دا چې لکه زه په آزاد مټ په هر یو کې لیکل کولی شم. نو که ماله قطه په ذهن کې د هغې نه زه غزل نه جوړوم، په لفظونو هم تشدد نه کوم. لکه زه د لفظونو تشدد دې ته وایم چې ستا سره یو خیال نشته او آمد نشته او ورته په زور باندې ته بس ټکې را ټکې لکه دیوال چې د ګټو دیوال چې خلک وایي. نو دا نه د پکار. کم لفظ تاله راځي، کم ځای لګي، که هغه د هایکو په شکل کې فټ کېږي هایکو لیکه، که شعر لیکه، که غزل نظم، او که هېڅ نه نو بس نثر لیکه. نو په خیال زما خو ټول خوښ دي او کار په نثر کې پکار. نن سبا خو د نویو لیکوالانو خوش قسمتي دا ده چې موږ ته داسې پلیټفارم اویلیبل دی چې موږ په پړستن کې ناست یو زده کړې کوو. کور به ناست موبایل آن که زده کړې کوه. مخکې داسې نه و. تاسو چې کومه خبره وکړه نو په دې کې خبره دا د اصل کې چې شعر د چا خبره ده چې کله زه په شعر لیکلو نه پوهېدم نو شاعري اسانه وه. کله چې زه په شعر لیکلو پوه شوم نو شاعري ګرانه ده. دا څومره چې هم د ملګري نوي لیکوالان دي چې لیکل کوي، نو مطلب دا چې شعر د هغه معیار نه نو دې له تنقیدي نشستونه پکار دي، ادبي ټولنو کې ناسته پکار ده، د استادانو نه اصلاح پکار ده.
کم از کم یو خپل غزل لکه څنګه تاسو په شروع کې هر سړي ته خپل شاعري پرفیکټ کاری خو چې کله تاسو استاد مخ ته کېدی نو هغه پکې بلا شي غلطیان راوباسي نو ډېر خلک بیا دای چې د غلطیانو نه متنفر شي چې مونږ تاسو ډیسکریج کوو حالانکه داسې نه هغه ته بیا د عمر په یو خاص حد کې پته ولګي چې داسې نه دا خبره ټیک خو چون کې هغه وخت ماشومواله جذباتیتي نو ما خیال چې کتاب چې سړی چاپ کینو پکار ده چې د لس دولس معیاري لیکوالانو د مخنه تیر کې یا د غونه اصلاح واخلي او هغه ته پته ولګي چې دا د قابل دی چې مارکیټ ته راولم او سنوي اضافه وشي پښتو ادب لپاره نو ما خیال چې دا سنه د عمر خو هم یو طرف ته دی خو ډیر خلک چې په کم عمر کې ډیر ښه شاعري کوي نو کو دا هغه ته خیس لاګر ملاو شي خو استادان ملاو شي خټولنه ختن قیدی نشستونه ملاو شي نو ما خیال چې هغه بیا زرم چاپ کولای شي خو نه لکه د سنه د پکار چې رمانن ولیکل او سبا لاړم او چاپ لکه چې دا سه امپیکټ نه جوړي او اسه تاوان دی پښتنو ته خو زه دا پیغام ورکما چونکه لکه ما تعلق د یو داسې فیلډ سره دی چې په هغه په وجه هم د طب په حواله هم او بیا د لیکوال په حواله هم او تاسو پته هم چې په سوشل میډیا کې ډېر ملګری داسې دي چې هغه وایي ته اردو لیکا یا انګلیش لیکا نو انګلیش او اردو د لپاره خو ډېر خلک شته دي پښتو د لپاره ډېر کم خلک دي نو زه دې د لپاره نه لیکم چې یاره څوک دې ما د فالوور زیات شي یا څوک دې ما خوښ کړي زه د مشهور شم شکر الحمدلله دغه ماته هیڅ دغه نشته او یا نه په پیسې راله څوک راکوي خو زما خپل یو صدقه جاریه یو د پښتنو سره مینه د خپل ټولنې سره چې یاره دیو ته څه نه په پازیټیو شکل کې زه پرېږدم نو په دې وخت به لکه زه ټولو ملګرو ته هغه پوهان لیکوالان چې لکه هغو څه نه څه په یو نه یو فیلډ کې څه لږ ډېر مهارت لري دا د قوم امانت دی زما په خیال دا د قوم امانت دی خدای پاک چې چاله علم ورکړي نو هغه نه تپوس هم کېږي ما لکه یو علم راکړی دی که هغه زه نه خپروم د فایدې دپاره نه راولم نو په دې به زمانه تپوس کېږي نو زه یم که زموږ څومره هم ډاکټران دي غریبه طبقه ده په کار ده چې فیس خو هغو ورکوي هر څه کېږي علاج هم دې وکوي خو یو لس منټه دیو د هیلث اویرنس په باره کې دغه مریض ته دا خبره کولی چې ته خو دې دغه له رالې خو ګوره که دا څیزونه تا کولی نو ته به نه بیماره کېدې یا دا د مخکې کوه تا ته د دې دوانې ضرورت نشته بې ځایه ټسټونه لیکلی کېږي دغه ته نه ده پکار دغه شانتې زمونږ که استادان دي نو استادانو له هم پکار ده چې لکه د دې ماشومانو سره د پښتو په حواله د زړه نه دغه کوشش وکړي ځکه چې زموږ ژبه سرکاري ژبه نه ده نو کو دیو سره دا نه کوي نو بیا نه کېږي دغه صحافیان دي وختي مونږ خبره وکړه چې یاره د لوکل څومره زموږ میډیا ملګري دي هغو له پکار ده چې ځکه چې د دیو دغه منډه چې ده یا د دیو د خپرونه چې ده صرف پښتنو ته رسي نو پکار ده په پښتو کې خپل پیغامون که ضروري اردو کې دې هم ورکوي لا نه موږ د بلې ژبې سره څه بغض نه ساتو ما په خپله شپږ ژبې زده کړي خپل ضرورت دپاره خو دې مطلب دا نه چې خپله ژبه هېره کړم نو زه به ټول لیکوالان دي که هر فیلډ سره دی زه به دا ټولو ته خواست کوم چې یاره ستاسو نه څه نه څه کنټریبیوشن کېږي نو په هغې کې به ستاسو غاړه هم ازادی بل دا که تاسو نه کوئ نو دا تاسو مجرمان په دی چې خدای پاک کم علم درکړی دی هغه هم یو امانت دی نو پکار چې دا تاسو خپل قوم ته ورسوئ زما به دغه پیغام